سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل او د کمپیوټر صفري زده کړې کورس مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې شپږ څلوېښتمې برخې سره حاضر شوي یو. نن ورځ کومه ویډیو چې دا بیا هم عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده. په همدې ویډیو کې موږ تاسو نن ورځ پرسنلایز شروع کوو. پرسنلایز کې به موږ تاسو همدا زده کړو چې کمپیوټر سکرین ته تیم څنګه بدلولی شو، مثال یو تصویر څنګه چینج کولی شو. له همدې ترڅنګ وینره هم تاسو ډېر څه په همدې کې زده کړئ. زه مثال خپل کنټرول پینل ته په کنټرول پینل باندې کلیک کوم، دلته راځم پرسنلایز ته، دلته پرسنلایز لټوم، دلته پرسنلایز باندې کلیک کوم. هر کله مې چې دلته کلیک کړو تاسو ته یوه همدغه شانتې صفحه رادرومي. دلته تاسو وینئ لومړی په همدې کې دلته څه دي؟ تیمز. دا ټول تیمز دي. مثال د وینډو 7 خپله د کومه وینډو چې موږ تاسو تشریح کوو، مثال زه یې تدریسوم همدغه وینډو 7 ده چې په همدې کې زه تاسو ته زده کړې درکوم کمپیوټر برخه کې. دلته تاسو وینئ ملګرو دا هر یو ځان ته تیم دی. همدې تیم سره مثال د کمپیوټر ټول اوازونه هم بدلیږي، د هره برخه ټول سیستم یې هم چینج کیږي د کوم تیم سپورې چې مربوط وي. مثال لکه زنګ شه، مثال د کلیک زنګ شه، همداسې د بیټرۍ زنګ شه اوس شه، مثال چې کله برق پکې ختم شي. تاسو ګورئ دلته په همدې تیمز باندې کلیک کوم، تاسو وینئ اواز یې وکړو. دلته زه راځم مثال لږ مصروف ته لږ انتظار پاتې کیږو، تاسو په همدې ته لږ انتظار پاتې کیږئ. دلته تاسو وینئ همدغه تیمز بدل شو. که همدا تیمز تاسو نه وي خوښ مثال بیا راځم، خو تاسو پرسنلایز ته له همدې لارې هم تللی شئ چې هر کله تاسو په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړئ. تاسو دلته وینئ همدغه اپشنونه موږ تشریح کړي هم نه وي، خو همدا په کنټرول پینل کې وي، په همدې خاطر مو پرېښودلې وي. دلته زه پرسنلایز باندې کلیک کوم، دلته تاسو وینئ له همدې لارې هم تللی شو، کنټرول پینل لارې هم تللی شئ. دلته زه راځم مثال په همدې ځای کې بل تیمز زه انتخابوم، تاسو وینئ په همدې به کلیک وکړم، همدا تیمز هم انتخاب شو. لږ انتظار پاتې کیږو. تاسو وینئ همدا تیمز هم بدل شو، مثال همدې تیمز ساوز هم بدلو. همدې څخه وروسته مثال بیرته بیا راځم پرسنلایز ته، مثال دلته بل تیمز هم تاسو انتخابولی شئ. دا ټول تیمز دي. مثال په همدې طریقه تاسو چې هر یو تیمز غواړئ خپل کمپیوټر سکرین ته ډیسکټاپ ته یې بندولی شئ. له همدې څخه وروسته مثال په همدې کې نوره څه خبرې دي. دلته تاسو وینئ، دلته د پاس تاسو وینئ دا بیا بل ډول تیمز تاسو وینئ کلاسیک تیمز دي. همدا تیمز هم تاسو خپل کمپیوټر سکرین ته چینج کولی شئ، مثال سیټ کولی شئ. لږ انتظار پاتې کیږو. تاسو وینئ همدا ډول تیمز مو خوښ وي ستاسو خپل طبیعت دی. همدې څخه وروسته بیا زه بیرته راځم، دلته کلیک کوم مثال، خو زه بیرته خپل هماغه عادي تیمز انتخابوم. ستاسو چې هر یو تیمز خوښ وي هغه تاسو غوره کولی شئ، انتخابولی شئ. لږ انتظار پاتې کیږو. له همدې څخه وروسته دا خو مثال عمومي تیمز شو چې د مکمل د تیمز سره د کمپیوټر اواز هم چینج کیږي د هره برخې. که موږ تاسو غواړو چې فقط بیکګراوند چینج کړو، بیا به تاسو څه وکړئ، بیا به تاسو لاندې راشئ، مثال همدغه تاسو وینئ ډیسکټاپ بیکګراوند په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه تاسو ته بیا همدغه شانتې صفحه رادرومي. دلته مثال تاسو کوم یو تصویر غواړئ هغه انتخاب کړئ، په همدې کې کوم یو تاسو غواړئ، مثال همدا کوم یو غواړئ. مثال زه په همدې باندې کلیک کوم، دلته به تاسو په سیو چینج باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه همدا کوم بیکګراوند چې دی همدغه بدل شو، چینج شو، فقط بیکګراوند کوم تیمز نه دی، هیڅ اواز یې هم ونه کړو. له همدې څخه وروسته بیرته بیا راځو، مثال خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست. وروسته له دې مثال تاسو په همدې کې یو بل سیټینګ هم کولی شئ. تاسو وینئ دلته ټول چک مارک شوي هم دي. دا په همدې معنی چې مثال خپل د کوم تصویرونه چې دا بدلیږي رابدلیږي. دلته همدې ته تاسو وخت هم ورکولی شئ. دلته تاسو وینئ په همدې کې دا اوس 30 منټه وروسته مثال که زه دلته 10 سکنډه مثال انتخاب کړم، فقط 10 سکنډه وروسته به همدغه یو تصویر بل تصویر راوړي. تاسو دلته متوجه اوسئ. زه دلته بیا بیرته راګرځم، مثال تاسو لږ انتظار پاتې کیږئ، لږ انتظار پاتې کیږو. تاسو ګورئ دلته اوس په همدا تیمز بدل شي، چینج به شي. لږ انتظار کیږم. زموږ تیمز ولې نشه بدل؟ دلته یوه خبره شته.
هر کله چې مثال تاسو دلته راشئ دلته په همدې بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ دلته همدا چیک لګېدلی دی د دې نه مقصد همدا دی مثال وین یوزینګ بیټري پاور همدې څخه همدا مقصد ده چې که هر کله ستاسو کمپیوټر له برق څخه وي همدغه د چینج شي مثال تاسو کمپیوټر سره برق کنیکټ وي او که ستاسو کمپیوټر له همدې خپل بیټرۍ څخه وي کمپیوټر بیا همدا د نه چینج کیږي نو موږ همدا چیک لګوو مثال تاسو بیا ګورئ همدغه اوس پې همدا کار کیږي زه بیرته راځم مثال تاسو اوس وګورئ لږ لس سکنډه پاتې کېږي لږ انتظار کوو اوس په همدا تیمز په خپله بدلیږي ومې لیدل دوستانو همدا تیمز بدل شو دغسې بل داسې بل تیمز نه وبخښئ همدا تصویر زما خولې ته اوس هم تیمز راشي همدې څخه وروسته مثال دا خو همدا طریقه شو په همدې هم خدای دې وکړي چې پوهېدلي یاست په همدې طریقه چې تاسو څومره تصویرونه انتخابوئ مثال دلته انتخابولی شئ په کارت چک لګوئ یا چیک کوئ همدې څخه وروسته مثال که بیا ستاسو همدا تصویرونه هم نه وي خوښ د خپلې خوښې تصویرونه دلته په همدې ځای کې مخکې د نوره تصویرونه هم شته مثال دلته تاسو وینئ دلته کلیک وکړئ ډیسکټاپ ولا همدا هم شته دلته مثال په همدې کلیک وکړئ همدا ډول تصویرونه هم تاسو بندولی شئ تاسو وینئ دلته همدا کوم د کمپیوټر کې چې کمپنۍ څخه خپل په وینډو 7 کې رادرومي همدې څخه وروسته نوره هم شته تاسو دلته وینئ خو موږ راځو مثال که خامخا تاسو غواړئ چې د خپلې خوښې تصویرونه مثال هغه دلته مثال په همدې ځای کې سیټ کړئ په همدې طریقه یې برابر کړئ دلته تاسو په همدې براوس باندې کلیک وکړئ دلته ستاسو سره په کوم ځای کې دي مثال هغه فولډر به تاسو انتخاب کړئ زما سره مثال په کمپیوټر کې دي زه دلته کمپیوټر باندې کلیک کړم هر کله چې په کمپیوټر باندې کلیک وکړه دلته زما سره په ډي ډرایو کې دي دلته په ډي ډرایو کې مطلب یا هغه کوم تصویرونه چې دي مثال هغه فولډر چې دي وبخښئ هغه دلته اوپن کېږي دلته په پیکچر باندې کلیک کړم هر کله مو چې پیکچر باندې کلیک کړو دلته په پیکچر کې بیا ځان ته هغه کوم فولډر چې دی هغه دلته خلاصېږي دلته په ایډیټ باندې کلیک کوم په ایډیټ کې دلته زه بیا اوکې باندې کلیک کوم تاسو دلته وینئ هغه تصویرونه چې زموږ سره په ایډیټ فولډر کې دلته راغلل اوس په همدا تصویرونه زموږ په بیک ګراوند باندې راځي تاسو دلته متوجه اوسئ اوس تاسو وګورئ زموږ په ډیسکټاپ باندې اوس هغه تصویرونه راوړي تاسو دلته وینئ نو دا خو همدا طریقه شو خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست همدې څخه وروسته په همدې کې بیا راځو مثال ډیسکټاپ ته بیک ګراوند ته په همدې کې ملګرو دلته یوه خبره بله هم شته او دلته زما نیټ هم وبښئ برق هم کم دی د کمپیوټر نو په همدې باندې بیا په بله ویډیو کې خبرې وکړو په همدې کې نوره درس هم پاتې دی اوس تر همدې ځایه بس دی ټولو دوستانو ملګرو ته او خاص ډول ګلاليو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مو سپارلي یاست